سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان نن په آی پی ایل کې خپل لومړنی هټریک وکړ چې ډېره زبردسته بهترینه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کلکتې لوبډلې لپاره رینکو سینګ ډېره زبردسته بهترینه ناشنا لوبه ترسره کړل چې د کلکتې په بریا کې ډېر مهم رول ولوبوي. رینکو سینګ نن په آی پی ایل کې ډېره ناشنا لوبه ترسره کړل چې د لوبې بڼه یې په بله واړول. د کرکټ مینوالو په آی پی ایل کې یوه ډېره په زړه پورې لوبه ولیدل. دغه لوبه د کلکتې په بریا سره پای ته ورسېدل. د لوبې څخه وروسته د راشد خان او نورو لوبغاړو مرکې وې چې د هغو په اړه هم معلومات درکوم. د آی پی ایل 14م پړاو په 14مه لوبه کې د ګجرات ټاینټس او کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره مخامخ شوې. د لوبې په پیل کې ګجرات د لوبې پچه وګټل، په خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه. د هارتیک پانډیا په نه شتون کې راشد خان د ګجرات لوبډلې لوبډلمشري په غاړه لرله. ګجرات ټاینټس په ټاکل شوو 40 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 204 منډې جوړې کړې چې 215 منډې هدف سو. د ګجرات لپاره ویجه شنکر ډېره غوره توپوهنه ترسره کړه، 3 ناسوځېدلې منډې یې وکړې. همدغه راز سودرشن 53 او شبمن ګیل 19 منډې وکړې. د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره سنیل نارین غوره توپ اچونه وکړه، هغه 3 وکټې ترلاسه کړې. همداراز سیاوش شرما هم یو لوبغاړی وسوځوي. د 215 منډو هدف په تعقیب کې کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره په وروستي توپ په داسې حال کې بریا خپله کړه چې په 15 توپونو 28 منډې په کار وې. رینکو سینګ 15 شپږیزې وهلې، ونکتش خیر 83، رینکو سینګ 48، نیتیش رانا 45 منډې وکړې. ګجرات ته راشد خان هټریک وکړ، 3 لوبغاړي وسوځول، الزاري جوزف 2، جوش لیچلي او محمد شمع یوه وکټه واخیسته. دا لوبه له دې حمله هم ډېره جالبه وه چې راشد خان د لوبې 18 اور ته راغلی، په 3 اورونو کې 15 منډې ورکړې وې، کومه وکټه یې نه وه ترلاسه کړې. د 4م اور په 3 پرله پسې بالونو باندې 3 وکټې ترلاسه کړې او هټریک یې هم وکړ چې د انډریو رسل، سنیل نارین او شردل ټکور وکټې ترلاسه کړې. د لوبې بڼه یې بدله کړه. په دې وخت کې د ماښام اذان وسو چې نور احمد لکنوال په بوتل کې راشد خان ته شربت راوړه او راشد خان او نور احمد لکنوال د لوبې په میدان کې روژې ماتې کړې. نن د ګجرات لوبډلې لوبډلمشر راشد خان چې د خپلې لوبډلې لپاره لوبه ونه ګټل. راشد خان د لوبې څخه وروسته وویل چې 20 ورځې لوبې د خلکو د تفریح لپاره وي. نن واقعا یو ډېر زبردسته لوبه ترسره شول او لوبغاړو تفریح ترسره کړه. راشد خان د خپل هټریک په اړه وویل چې زه هر وخت هڅه کوم چې غوره توپ اچونه ترسره کړم. نن هم تاسو ولیدل چې ما غوره توپ اچونه وکړه. راشد خان وویل چې موږ غوښتل د 190 څخه زیاتې منډې وکړو ځکه د دومره منډو څخه دفاع کول اسانه نه وي، خو موږ 215 منډې هدف وټاکئ. خو 20 ورځې لوبې داسې دي کله ناکله د 2.5 منډو څخه هم دفاع ونه سي. راشد خان د لوبې څخه وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل، ورزش تل موږ ته د زغم او استقامت مبارزې درس راکوي. خوشحاله یم چې په آی پی ایل کې مې هټریک وکړ، سره له دې چې لوبه مو وبایلل، خو نورې لوبې به وګټو انشاءالله. ستاسو د مینې او دعاګانو څخه مننه.